دومره قیمتي ذکر دی که نه منځنه باندې ووایه ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر اودس چاردامو کو بې مونځ کو او منځنه باندې بیا دا ذکر وي ګوره اللهم اغفر لي ذنبي چاته یاد دی ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اوس معنی یې دې څه ده یا الله زما ګناه وبخه او یا الله پراختیا راوله زما په کور کې او زما په رزق کې برکت واچوه وی ما رسول اسلام ته وی چې دا کومې دعاګانې دي چې تاسو وغوښتې وی رسول اسلام ما ته